دا ستاسو کیږي پته نه لګي نو اوس دې څه کیږي یاره دې خورکۍ خورکۍ څه شی خورکۍ څه شی خور خور دا ستا خور ده غرقه شوم هغه مالته ودرولې والا منډه کوي نه وا دا د نن سبا ښځې دي کپړو ته سترګې سلور کړي او ماشومانو ته مکمل شا کړي سنډا ماشوم خو دې نه ولیدلی زمونږ خدای دې غر کنه کا ایروري دلته کې زمونږ ماشوم ده ته یادې ترورې ریجنل داخله سنبال کړه داخله سما کا دې سر پورې نه ده په ټینشن کې وکړه خیر موږ ماشوم خو مې لیدلې دي داسې لاړو داسې تاوې مخکره کړ سامې باندې دروان دې کومه دا مخ دې سایکل دا ډنډر ته ونی سم دا څنګه سړی د خدایا دا مارکیټ ته مخلوق ګوري ما مشرما ته ورځ له دا بورکا واچو نو بیا ورې پته ولګي بګاوي ماشاءالله سبحان الله په خپل په پردو خلک دا ګوري ماته مخ چاره کوي نو ما نه تاسو کړه ما نه تاسو کې زه ته په کم نظر ګورم کوم نظر رحمان بابا ویلي خولي مخ ته پکاتو کې ګنا نشته چې په غلط نظر وته نه ګوري ما ته په ښه نظر باندې وکړه خوش انسان ته به نور خو ته ګوري نور خو به غړيږي نو ته هم غړيږي تا ته ما شل ځله ویلې چې دا مخو کبه نه ښکار کوي مارکیټ کې ته دې 70 نوم تا کښتا مونږ کدا پر دې مخ کار کو کنه دې دکاندار نه دی آ گئی مال آ گیا نوم لرم جمعات لرم سټیټس لرم په کلی کې ما مشرموا ملګری ته دې له کپن راواله مطلب کپڑے ولا راواله چې سغواړي ملګری څه قسم ولا راوالم واشه هغه پکې دا ښه دا وګوره دا خوښې کپکې کنه ملګری مخ کار کو ملګری مخ کې به څه کوو مخکې به څه کوو مخکې به دا کوو دا ستاسو کیږي پته نه لګي نو اوس دې څه کیږي یاره دې خورکۍ مې خورکۍ څه شی خورکۍ څه شی خور خور دا ستا خور ده دا سود په سو دی دا په 2.5 زره دي جی په 2.5 زره او خورکۍ له په سو باندې په 2 زره به ولا ورکو جی په 2000 نه په 1500 ورکه دا ونی سجی نه واره نه کوي ملګری څنګه واره نه کوي د نن تاریخ پورې تا دې اخته شوقه در راوړې 1500 ته کمی کوي اوس ته په دې تندي بیا و یاره جی بس تاوان به پکې وته وکمن او د ماشومانو کپړې خوش وي کنه دا ماشومان خو په خدا دې ماشومې دا کپړې کاله به د بل روډ نه راوړل سر پټکا سر وای نو ها منګه زو بیا به خود تاسو په نظر ګوري خور پنو ګډ ناسینی آبادی بنگلی نه دی او کنه بادی زین دا باندې استوا دا بنگلی به وګورئ دا بیا د سپی داغي په شان چې ګورې نه ښه مضبوط پکې وګوره بادی زین دا لري دا خو د جنکو دي دا به ته والې مالې دغه راواله لري شمالې راواله زه هم جنې یم بس ته کنه بادی نو مخ په دیواله دي زه ما چې طالب په دې کې واخلم ورګه دا غالي سړی ترنګ کړو دا بنگړي سره ریټ کی دغه شین بخن هغه دغه واله شیشې واله دا 50 روپے دي ها 50 روپے نه 50 کې هونه دا زمونږ گاونډي لته په 25 روپے ورکړی و ایسا کوم زرا نه پستر بنه دي دا کسان لک بار کا کنه دیو شرګه دا غوجی اوس دا چپلی واسم دي سر ته بیلونی سم دلته ټول تا د موږ څخ کارو کندماران نه ټول شي دي دا سنت سره خپل راځي هغه پکې دي چې ته بل چا نه وړي یا به دې کې دغه راځي دا ماړه ته خودونه ګران پوښ راځي جنې را الو بابا یې دیارسه بادی نو ستانه به ګنټه و شو په دیو شی وانه کستو تر په مارکیټ کې چکر راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام الوړي شکر دې جنې مخپټ کا بادی ما پتا کار کوم که ته راځي ګرځان نه او کنه که ته قسمت نه راغی اے روري دغه د ته پیزار راواله دي جنکو دیلا
نه ماله اخي د سلويختو کالو ځوانه ده نو ځان ته اوس انجینر وایي خدای دې غر کنه که ګستانه جنې ډېرو ده کوم سمور راښکته کړی میراث چې لږ ګزاره کوي ها خدای دې غر کنه کا دادي څنګه خدای دې ګوره بیخي د ځان اخوا دې خانه کې ګورې اختر مخه د ماشومان ورکیږي بیا او به کنه څه شو خاون به مړه کی که سنا سه شورانه جنې او کنه خاون څه ته ګوره بابا باندې ملکی او کنه زه خو یې منازل الو ګورو ځکه چې بیبي وی چې ځان سره دوه پلیټونه راوړی خزه ګوري ته کې کینې د بیا چته زما خا مونږ دغه دکان کې لوخي ګورو خو بیل ته ودرېګا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه خیر شو کړی روري دغه د ماشومانو دغه رسرشته ریډیمیډ سوټونه او جی او ستاسو دادي تاسو را واخلي ها هغه خو مې ری د شي تک زیړ شو تاکسته سم ګلدانه پکې ښکار کړي زه ځان نه خسي واخله دا سوي ها اے زیړ سوټ راواله روري زیړ دا سدي خو نه زما راواله زما د سې جنا کو راواله جنکو نه د سلويختو کالو د ځوانې ښځې راواخله مړې دا یک بر ته ډیره په سر وختی ښا زه د سره ما بابي من سره ماشوم کنه من سه ماشوم لا غر کا شوم اخو مالته ودرولي وانا منډه کچینه وا دا د نن سبا خدي دي کپړو ته سترګې سلور کړي او ماشومان ته مکمل شا کړي ای وس تسکو ا سنډا ماشوم خو دې نو لیدل زمونږه دې غر کنه کا ضروري دلته کې زمنګ ماشوم عادت یادې ترورې ریجنل داخله سنبال کړه داخله سما کا لدې سر پورې نه په دغه ټینشن کیو کنه خیر موږ ماشوم ماشوم خو مې لیدل دي دا سه لاړو دا سه په دې تر داسې لاړو کوړو ضروري په خوده بشي پتا شي منګ را پیدا کمړه به کې زه څنګه را پیدا کوم ما سره دا دې په خپل بس ورشه کنه دا ورنه اړه مخه موږ په کور کې پرې نه دي خیر او ګونو روزه دا راځه یا پوره نو تاسو زم روان کړي مو دلته کې بنگړي بیا به واخلې راځه یو ماشوم راغلی ته خو نه لیدل څنګه ماشوم علي ماشوم څنګه وغامه او دوستر کې یو خسته نری پوزه دا سوي یا بی خطر یو خلو یو پوز خدار ماشوم یې بلال نمو بلال او جو بلال نمو بس درې وکو نو على دي بي خطر تاسو را شک دې تما کړه یو تاسو کوم وکم هاي چې واده دې کړه کنه دا دې غار کنه کته پسې او من سي ماشوم ضروري یو ماشوم خو نه ولیدل ته بلال نمو خړې کپڑے وي یو ماشوم په دغه ته گاډي وو خیر لکه خیر جوړې خې څنګه میری شپ خې جوړ جوړې سکے بس یو پرتګال مې راغستو خا پر ا دې مارکیټ ته او یا خا پر دوه کې مو سره وا خې ها لکه څنګه چې په دوه ونه تا نه کنه بس پرتګال پسې ګرځم نه پیدا کیږي یار هغه چې کوم مارکیټ په دغه دکان دی خدغه کې دي ها، ز په ورالم یا خدا پر امر خسته جوړې راوړي ماشاءالله دا د سپینې نه مالې وکړه ما ځان نن راوستي یو مخ په کپیا کې دا حساب یو صحیح ضرور خو خدای نه چې دغه تاسو راخواته ودرېږي منیر شپ ته هغه دکان مې پیدا نه کو خدای شته دا ټول مارکیټ مې پسې لټ پلټ کو ملګری تاسو سر په توغونه شته نه جمدا دا کپړو دکان هغه کپړو دکان دی او آی سی منیر جی
څه وکړو روژه ده ګینې ما خو تا له جوس راغېسته نه نه ته دې اول دا پرتوغاښ پیدا کا زه ګورو که نه دې پرتوغاښ پسې ګرځو مړه دا څه غم دی یار زه پسې مخکې ګورم ښه دغه دی د اختر له خو دې کپړې واغېستې که نه ته پرتوغاښ هم وکړه بیا حاجي منیره جي ښی جوړې لکه دا ته پرتوغاښ هلې کوم میناره پاکستان ته خېږي یاره پرتوغاښونو خو حاجي صاحب ما ډېر وکتله خو زه پکې هغه تیلې والا ګورم تیله دار یاره ملګري تاسو سره پرتوغاښونه نشته که نه دوی سره نشته دوی څه نشته که نه تاسو خو نشته که نه نشته وسه که نه نو زه خو مارکېټ مې رانیولی دی ټوله حاجي صاحب ښه مخکې دوکانونه تا پرېښودل زه ګورم که نه الله دې خیر وکړي خدای دې دا پرتوغاښ میلاو کړي یار دغه دی هلکه سور پرتوغاښ میلاو شو یاره ورځم هلکه خو هغه عجیب بیا رانه شي په خدای که مارکېټ کې دې په پرتوغاښ پسې وګرځېدم هلکه موږ پرېږده لونډانې چې لګیا شماش وکړو دغه ورځ یم دي بیا خو چې کوم دی وروسته سم دی ټن ټنه ټن 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 ټاره هلکه ماشاءالله حقه دې دی والله یاره زه ورسره ګوډو کې راځم او زه دنګ چې بیا به ټیک یم ټن ټنه ټن ټن زمونږ کلیوال مې دغه کوته کړ بیا مې د دې مارکېټ کې یو نظر راغلو بیا غیب شو زه لاړو راځه چې دا پرتوغاښ وګورو یار هغه سیز مې راوان اخېستو ښځې واو بس هغه کپړې خو شو په کپړې سره واخله کال به اوس کله کوي یار ستړي کړو یو دانه میلاو شو په دغه ټول مارکېټ ایو منیره جي ښی نمبر ستا دی کوم نه جي هغه زما نه دی جي ستا نه دی نه جي نه ورته د ګزار دا ما هغه مړه دا ما هغه دکاندار له ورکوو د بازګل کوته کمیلو خپله روژه دې خرابه کړه 2 ګنټې دې وشو په مارکېټ کې پالتو تاویږي راتاویږي د مارکېټ دا خلک یې تباه و برباد کړه ذلیله دی که سر لري راوستي کله یو دکان ته قسم دی جي صاحب پرتوغاښ هلم قسم په خدای پرتوغاښ هلم پرتوغاښ نه دلته په جینکو پسې ځای راځي په پردو تورسرو سره شرم نه لري تاسو په کور کې تورسرې نشته سره غوښته جي چې تورسرې شته نو بیا په دې روژه کې دا حرکتونه ولې کوي ته دنه چې زه ستانه دا شته پرتوغاښ مو باسم ښه یو چانس راکړه جي صاحب څه چانس درکړه یو چانس تا چانس ورکړه نمبر شي دا شته پرتوغاښ نه جي صاحب څه دی دا وګوره مړه دا دی پرتوغاښ پسې راوړي اوس به ورکړه پرتوغاښ پسې نه جینکو پسې ګرځي دا شته پرتوغاښ دی وای زمونږ خویندې مهندي دا جي صاحب راته څه ګډې وړې خبرې کوم دغه دې راغلو دی خبرې وکړم ښه بیا دې جوړې غیبت کو غیبت مې نه کوم ما ورته ما سړی تللی دی جوړې راوړي ما ته به اوس وي دا ورته وایي سړی مې تباه و برباد کړو شپږمه پیره ده چې ځي راځي روزې به خو هلته نور کیس روژه نور کیس سره راته ناستې یوه جوړه 2 جوړې 3 جوړې 3 جوړې مې دله راوړې 4 دي بلکې دا خو زما خور اغستې دا خو دې مکمل لرکاو دا خو مې تېره شوې میاشتې کړې خوارې تم ځي او دقه یو جوړې راوړي دې باندې خو د مقیش کار شوی دا خو مې نه ده خوښه او دې رنګ ته ته وګوره فایده تا سره راوړي ته دقه ته تکړه چې بعض هغه زنانه ورته ودرېږي په دغه کوڅه اوس تا دې مشاهدې ته ګورم د هغې مطابق جوړه راخلم دا تا سره راوړي دا زه نه علم یا ما مارکېټ ته بوځه او یا ورشه نورې راوړه ستا په ځای مې یو خره کړی او لږ 100 روپۍ خو به یې راله ګټلی که ما هم چې ستا په ځای چې ته سم سړی کړی وی دا حال به مې نه و زما یو پیره دله بله راوړم په هغې کې به خوښۍ که نه یې خوښۍ دقه زړې واغونې زړې به راغلې په پارټي کې چې 4 ګنټې کار وکړي دومره بس کړی نه شي خو د ښځو دا بیکارونه نه دي دا وړل دا سړی تباه و برباد کړي دا ته دا بله جوړه وښایه دغه بله دا کې موبایل ورته ورنږدې که وای خورې مړې زمونږ خو لاړ شي هسې ګن راپسې راوړي طبعا که زه بیا ګپ لګوه خور مې وه راشه نورې جوړې ول راوړو خاونې پینټ شرټ اچولې ما ورته وایم زما خاوند له پینټ شرټ راوړه چې ما سره لږ ښه ښکاري چکر الحمدلله په دې کپړو کې بالکل پیټ پاټ ښکاره ګوړې بوجۍ مې نه ده اچولی تا مې دله نورې راوړې دوکاندار وایي دې نه نورې باندې کپړې نشته خوارې دا خو دې د جمي راوړي دې سروري ته ستا د جمي جوړې ته ته نه پوهېږې نه پوهېږې زه بس ما دې مارکېټ ته بوځه داسې نه کېږي ښه دا سوټ نه دی ته په خدای کې نو که ډېر په مینه مې راواغېستو
او ان شاء الله تعالی چې خوښ به دي شي نه مې دی خوښ یا خدای دې سره خلاصه کړه دا دې نه دی خوښ دا دې نه دی خوښ دې نه مې مخکې 50 جوړې راوړې هغه هم دې نه دی خوښ نو زه څه وکړم تا سره هلته چې راز وړاندې زه په هغې کې په خپله خوښه ووینم نو زه به درته ووایم چې دا ټیک ته دا راوړه دا کیړه نه سړېږي که نه د دې مارکېټ ته راځه بس لاړ به شو دا که ته په خپل سورلې وایله زه خو یې نه علم بس دا زما په سور باندې کېږده ټیک ته ده به دا به ستا په سور باندې ځان تیار کړه راځه دې مارکېټ ته مې مخکې تیار یم تیار یم ځه چې ځو تاسو خو تیار یې ته دغه جوړه راواله ده دا اخرنی دکان دی شلم دکان دی رامانه وکړه که دې دکان کې دې جوړه وانخېسته خدای شته که بل دکان کې قدم هم کېږدم ولې زه به په خپله خوښه جوړه هلم ولې اختر کې به خلکو څنګه اچولي ما به څنګه اچولي یم دغه دی دا ټوني څه شو ټوني ټوني نه راغلی ټولې څوک دی ټوني د رور دی هغه زما په طبیعت پوهه دی دا اوس کشر رور دی څه پوهه دی زموږ په جوړه باندې دا جوړه ښایسته ده د کور د استعمال هم دا ښایسته جوړه ده او که نه دا ښه ده دا په څو ده ستا لپاره 200 نه نه که په 2000 راکې ښه په هغې نه ایلو ته د پیسو ټینشن مه کوه پیسې به زه ورکړم خو ته صرف ښه ده به دا بنده که داسې دا ده ده دقه بنده که ده دقه یې وټیک ده ته رسید نه والا باندې نیغه راغلی پیسې دقه بنده که ده مخ ورته نه شو ښودی روجه ده 100 روپۍ شوي 200 روپۍ 200 ونه 3000 والو خو دې مصیبت نه دی خلاص صحیح شو دا 200 روپۍ ستا انعام صحیح شو مهرباني داسې بګوې نه د خدای وساتې ټوني ته به ویلي شه راغلی به جوړه مې ولې ورکړه د ټوني اخلاق به مو سره ووایه علي جانه وایي مخوکه راغلی وه نه یو صحیح شو سلام علیکم السلام علیکم مخلوق راته کتل مخلوق ستا مخوک دی راسه ولې موږ څه کول چې مخلوق قتل خدای دې کې ځان ته دي وګوري شکل د کولا کم جوړه علي جوړه د ما واغسته دا وګوره خلک داسې کپړې اخلي ها سړی دې لنګې ته کښېنه پټه یو 2 کاله نه مشرې د مشرۍ لحاظ دې کوم خو دې ته خو ګوره که نه چې خاوند یم طبیعي خو دې راله وکړه تا جوړه وښیه تا څنګه جوړه واغېسته ته وښایه سړی داسې ښکلې جوړه ده که نه ته ورته وګورې ته ورته صرف وګوره ته هم ما پسې جوړې راوړې د دې یوې جوړې دپاره ته کم سے کم 2.5 کسانو ولیدي ته وښایه دا وګوره دا وګوره ولې سړیه خوښه دې نه شوه دې جوړه د ما لږ شک دی هغه ما چې راوړې په خپله خوښه هغه دغه راوړه تا چې رeject تا کړی ګن راوړی ګن زه به ته اوس پې وینې ته مې زه په جوړو پوهېږم ته دغه ونیسه ځان سره اوس پې پته ولګي زه ته یم ته د ښځو په جوړو نه پوهېږي د ښځو په کپړو نه پوهېږي وایې ښه ما بس تاسو خو پې پوهېږئ که نه ها. او تاسو سړي صرف د سړي د جب په جب را سپینولو باندې پوهېږئ دا اوس وګوره اوس دا وینه دا چوړي موږ سره بدله شوه په لاره کې نه دا بدله شوې نه ده ما چې کومه راولې دا هم حقه ده خو په تا کې یو غنون نشم ویلی خو هغه در پکې که نه د دې مارکېټ د دیدار تا خامخا کوو ویم د نن نه پس په دې مارکېټ داسې بنده شوې داسې لکه څنګه چې دې په ما باندې دویم واله بند کړی د نن نه پس په ته مارکېټ ته نه یو شی دی